بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم عبدالقیوم دی، د ریاضی استاد یم. زه اوس غواړم چې تاسو ته یو درس، یو لوست د اتم صنف څخه چې د درس عنوان په متناسبو اجزاو تقسیم یعنی نسبت، هدف دا ده چې پاتې برخه د نسبت باندې کار کوو. ښه، که چیرې دوه ورونه وي، یو ورور زیاد کار کوي په یو تعمیر کې او بل ورور کم کار کوي، آیا دو ته باید چې څومره معاش یا امتیاز ورکړل شي؟ یعنی هدف دا ده چې حتما هغه څوک چې زیاد کار کوي نسبت بل ورور ته د خپل هغه زیاد امتیاز لاسته راوړي. چې دغلته هم له نسبت څخه استفاده کیږي، یعنی د دوو امتیازاتو چې یو څو برابر د بل باید شي وي، یا که زیات وي باید زیات واخلي، که کم وي کم. له بلې خوا موږ که چیرې دلته درې نفره دي چې یو میله کې اشتراک کوي، اول نفر وایي چې زه درې هګۍ له څلورو مڼو سره راوړم، دغه دوه نفره نور وایي چې موږ هم همدغسې په همدغه نسبت سره موږ مڼې و هګۍ راوړو. که چیرې دلته موږ نوشته کړو چې فرضاً هګۍ، د اول نفر درې دانې هګۍ راوړي او څلور دانې مڼې، دلته دویم نفر شپږ هګۍ راوړي، دریم نفر نه هګۍ که چرګې هګۍ راوړي. ښه، د مڼو هم منګه د مڼو اندازه کولای شو چې له هغه نه پیدا کړو. دا دلته په هر درې هګیو کې درې هګیو سره څلور مڼې راوړي، دا شپږ هګیو سره چې درې هګۍ شپږ هګۍ کېږي، دا باید څو هر درې هګیو سره څلور مڼې راوړي، دا باید څلور اته کېږي، اته هګۍ راوړي. دا بل نفر نه هګۍ راوړي، څو مڼې باید چې راوړي، نه هګۍ سره دلته بیا هم که نه نوشته هر درې هګیو سره څلور مڼې، بیا دې درې هګیو سره څلور مڼې، دې درې هګیو سره څلور مڼې، دې درې هګیو سره څلور مڼې، یا شپږ درې نه، یعنی څو هغه مڼې باید چې راوړي درې هګیو سره دا نفر نه هګۍ راوړي. ښه، څو مڼې باید چې راوړي په دې خاطر له درې هګیو سره څلور مڼې، له درې هګیو سره څلور مڼې، له درې هګیو سره څلور مڼې، څونه مڼې کېږي؟ څلور اته، اته څلور 12. ګورئ که دا هر نسبت موږ دلته دا تقسیم کړو، ټول مساوي کېږي 3/4، 6/8، 9/12. دا کېږي 3/6 4، 3 9 4، ټول 3/4 3/4 ده. یعنی هدف دا ده چې که 3/4 موږ منحیز دی یو فرمول ورکړو دې ته چې وروره زه په دغه نسبت هر څوک چې اشتراک کوي په دغه اول نفر، دویم نفر، دریم نفر، په دغه نسبت باندې باید چې هګۍ مڼې راوړل شي. زه درې هګۍ څلور مڼې پکارم. که چیرې هګۍ زیاته وي مڼې هم باید زیاتې کړي. هګۍ موږ شپږو ته ورسولې، مڼې هم اتهو ته. او که چیرې یو نفر نه هګۍ راوړي، ښایي دا مڼې دې ورسره زیاتې کړي، ځکه چې هماغه هګۍ چې هماغه نه استعمالیږي، هماغه نه هګیو سره هماغه نه مڼې باید کېښودل شي. 12 مڼې باید چې راوړي. ښه، دلته یو سوال ده په دې بخش کې چې نوشته دي 20,000 افغانۍ غواړو. دلته به مثال نوشته کړو، یو 20,000 افغانۍ غواړو چې په منځ د
احمد او مسعود کې په نسبت د 2/3 تقسیم کړو. 2000 افغانۍ غواړو چې په منځ د احمد او مسعود کې البته په نسبت د ډیرو بخیل ته په نسبت د 2/3 تقسیم کړو. احمد او محمود باید څومره پیسې واخلي؟ صحیح؟ 2000 افغانۍ غواړو چې په منځ د احمد او مسعود کې په نسبت 2/3 تقسیم کړو. احمد او محمود باید څومره پیسې واخلي؟ ښه، دلته موږ کولی شو، یعنې په دې معنی په دې پیسو کې احمد 2 سهمه، محمود 3 سهمه، مسعود څو سهمه کېږي؟ 2 جمع 3 جمله څو سهمه کېږي؟ 5 سهمه. احمد او مسعود کې په نسبت 2/3 تقسیم کړو. احمد او محمود باید څومره پیسې واخلي؟ احمد 2 سهمه دي، محمود مسعود 3 سهمه، څو سهمه کېږي؟ 5 سهمه. دا 2 رقمه موږ حلوو، 5 سهمه کېږي. اوس 20,000 تقسیم پر 5 کوو چې 1 سهم پیدا شي پیسې. دا ضرب د 2 وکړو، 20,000 تقسیم پر 5 ضرب د 3 وکړو. دلته د چا سهم پیدا کی؟ ضرب د 2 وکړو. د احمد سهم پیدا کیږي، دا د مسعود سهم پیدا کیږي، یا حصہ یا برخه چې وایي ښه ده. سوال ده، 20,000 افغانۍ غواړي چې په منځ د احمد او مسعود کې په 2/3 په نسبت تقسیم کړو. احمد او محمود باید څومره پیسې واخلي؟ ښه، دلته موږ داسې په دغه پیسو کې حتما مسعود زیات کار کړی، ساعت د کار زیات و، او احمد ارتباط له 2 سره لري، مسعود له 2 قیمت سره لري. احمد باید دلته د پیسو کې 2 سهمه واخلي، حتما کم کار کړی، او مسعود 3 سهمه یا 3 برخې واخلي. جمله څو کېږي؟ 5 برخې کېږي، 5 برخې. د دې پیسې 5 برخې کېږي. خی که دا په 20,000 په مساوي حصو په 5 حصو تقسیم کو، 1 برخه لاسته رسي، 1 برخه، یعنی 1 برخه باید چې 20,000 په 5 کېږي، 1 برخه ضرب د 2 وکړو، د احمد سهم پیدا کېږي، او 20,000 تقسیم د 5 کو ضرب د 3 کو، د مسعود برخه پیدا کېږي. ښه، که دا موږ اختصار کو، 1 5 5 5 25 4 5 شل، دا که ضرب کو 0 0 8 10، دا هم 15 400 کېږي. 5 5 25 4 5 شل، دلته 20,000 افغانۍ دي. د کېږي 25 شل، 15,000 څو کېږي؟ 400. وبخښئ، دلته اختصار کې شاید اشتباه شوي. 15,000 د 5 25، دلته پاتې سو 2 له دې صفر سره یو ځای سو 40 سو که نه؟ دلته به له سره اختصار کو چې اشتباه شوي. خیر، 1 5 5 5 5 25، دلته پاتې سو 2 له شلو سره یو ځای که څو کېږي؟ شل.
څلور پنځه یا شل کېږي. دلته دوه صفره پاتې کېږي. دوه صفره چې پاتې شل 2000 ډېر وبښئ 2000 دوه څلور اته دا کېږي لاس. دا یکم دهن صدن هزارن لاس زره دا کېږي 22,000 او د یو سهم کېږي لاس زره او 800. ښه د بل سهم 22,000 تقسیم په 5 ضرب د 3 یو 5 څلوېښت دوه صفره خوري. دلته دا کېږي 0 12 3,015 14. ګوره که دا دواړه جمع کړو د یو سهم دونه د بل سهم دونه 0 جمع 0 2 و 18 یو شپږ یو د 20,000 روپۍ کېږي. البته دلته موږ ګورو په نسبت د 2/3 دا تقسیم شوی. یعنې څه معنا یو 2 سهمه لري بل 3 سهمه. حتما احمد کم کار کړی دی سهم 2 ده او مسعود 3 سهمه لري. د مسعود پیسې زیاتې شوې 14,200 او د احمد پیسې 10,800. داسې مختلفو معاملو کې هم موږ کولی شو له دې نه استفاده وکړو. فرضاً دوه نفره سره شریکېږي ځي یو تجارت کوي یو د زیاتې پیسې ږدي بل کمې پیسې. وخت چې ګټه یي هغه نفر چې پیسې زیاتې ایښي زیاته ګټه پیسې واخلي هغه نفر چې پیسې کمې ایښي کمې پیسې. او که چیرې په تاوان هم همدغسې ده. که چیرې تاوان یې وکړه بل دې چې هماغه تجارت یا معامله خلاص شو هغه نفر چې زیاتې پیسې ایښي باید چې زیات نقص قبول کړي او هغه چې کمې پیسې ایښي کم. ښه دا په بل شکل هم موږ کار کولی شو. موږ کولی شو چې په نسبت 2/3 یعنې داسې موږ کولی شو احمد پیسې د احمد پیسې او د مسعود پیسې دا په کوم نسبت دي؟ د احمد او مسعود. اول باید احمد نوشته شي دا د احمد 2/3. ښه د احمد پیسې موږ دلته که په بل شکل که دغه ته د احمد پیسو ته ای وایي دې ته بي وایي مساوي 2/3 اوسي. ښه دا خو موږ خاصیت تناسب نه استفاده کوو. صورت مخرج ای جمع بي چې وروسته خاصیت تناسب موږ لولو 2 جمع 3/3 کېږي. ای جمع بي 22,000 کېږي پر بي دا کېږي 5/3. یعنی د احمد پیسې تقسیم دي نسبت 2/3 ده. اوس دلته دغه موږ غواړو دغه نسبت هم تشکیل کې کولی شي یو خاصیت تناسب له صورت و مخرج سره مخرج جمع کړو دا پلو دا پلو هغه قیمت لاسته راځي. دا دویم حالت ده چې البته کولی شي په دې شکل هم موږ دا سوال کار وکړو. لرو چې دلته روز 5 بي حاصل زر طرفین مساوي واسطه 3,022 او دلته بي مساوي کېږي 3,022 تقسیم پر 5 کېږي یو 5 دا شی کېږي. بي کېږي 0 12 3,012 15 صحیح. د مسعود قیمت پیداست. ښه د مسعود چې پیداست هلته د نوشته کوو ای پر بي 2/3 د بي قیمت پیداست 14 د ای قیمت چې دی هغه پیسې وي د احمد پیسې وي 2/3 دلته بیا اصل زر طرفین ای مساوي کېږي 2/3 زر د 14 2000 نه دا اختصاریږي یو شپږ و 2 نه اختصاریږي یو 15 څلور دا 3 صفر دا کېږي 0 8 لاس دلته باید چې یو صفر کم زیات شو ځکه چې
دا کېږي 1 0 2 0 3 0 3 0 هلته څو په دې ځای کې 1 2 2 0 ډېر وبخښئ دلته یو صفر زیات شو دا چې بیرته د سره ضرب کړو دغه صفر به کم کړو که نه یو صفر یا کندهار صد نظر انداز 16200 ښه 16200 دلته اختصار چې دا شی کېږي دا کېږي دلته چې اختصار کو لږ ذره ای مساوي کېږي څو 2000 اتلس 10800 یعنې دا رقم هم موږ کولی شو چې حل کړو خو اصلا هغه لومړی حل چې په کتاب کې دی په همدغه شکل کولی شو چې په دې شکل هم که څوک وغواړي ځکه چې د احمد پیسې تقسیم د محمود پیسو 2/3 دغه نسبت راکوي یعنی په دې معنی که د احمد پیسې زیاته وو د محمود هم باید زیات شي چې بیا هم 2/3 یو نسبت راکوي دا په ایو بیو خود له خاصیت تناسب څخه استفاده وکړم دا حلقه پیدا کړم نننی درس همدلته پای ته ورسید ته بل درسه پورې به په مخ هم ښیي د کارخانګي په هکله باید چې ووایم چې په 42مه صفحه کې دلته یو 4 سواله راغلي دي چې دا 4 سوال باندې تاسو کار وکړئ او بله ورځ به تناسب باندې کار وکړو او نسبت هم دلته ختم سو او د موږ درس دلته خلاص سو په مخ هم کسه خدا مسپارو